ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا دا موضوع شروع وچه د آخرت په دې درون سفر د تاریخ سفر د حتمی او یقیني سفر کې زمونږ او تاسو د ایمان سرمایه پکاريږي چې نور څومره سرمایه دی هغه په دې سفر کې فائدہ نه رسي. ایمان یو څو شعبې لري د هغه تذکیر په دې بنیاد باندې شروع چې زمونږ او تاسو توجه هغه ته راوړي او د دې تاریخ سفر د پاره توخه تیار کو. نو د ایمان د شعبونه یو بهترین شعبه د امانت داری چې یو سړی یو چا سره یو شی امانت کې خودل شي هغه خپل اهل ته پورا ادا کې او هغه کې خیانت اونکي. برابر خبره ده کتا سره څوک مال امانت کړي نو ته د هغه سره په مال کې خیانت ونه کې د وخت چې کله درنه مطالبه کوي د هغه مال هغه ته پورا ادا کې. یو سړی پتا د خپل عزت امانت وکي تدسه اونکه چې د هغه عزت لوټ کې او د هغه سره په عزت کې خیانت وکي بلکې هغه عزت چې د هغه پوره خیال او ساتي. یو سړی تا سره خبره امانت کړي ته د هغه خبره بل چاته اونکه او هغه امانت محفوظ او ساتي. یو سړی تا باندې د مشورې امانت داری وکي چې تا سره مشوره وکي چې پلانې کار کوم په څه طریقې شروع کوم پلانې سیز اخلم څنګه واخلم خرڅوم څنګه خرڅوم پلانې سره رشتہ داری وکم ستاسو مشوره ده ته د هغه سره په مشوره کې خیانت ونه کې چې تا ته حق یو څه کاری ګټور یو سخکاری او تور له د مشورې بل سوار کې تا دې سړی سره په مشوره کې خیانت وکړه. زما قدرمنو عزتمند ورونو هم دغه رنګ په منګ باندې نور امانتونه دي د الله د طرف نه چې منځ یو امانت ده دغه رنګ زکات یو امانت ده د الله د طرف نه منګ باندې د جنابت نه غسل کول یو امانت دی او دس امانت دی چې دا په صحیح طریقې سره ادا کې د شریعت احکامات موږ سره امانتونه دي د الله چې دا په صحیح طریقې سره ادا کې تا امانتداري وکړه او کدی کې د چرته خیانت وکړه ته په امانت کې خیانتګر انسان جوړ شي. زما قدرمنو عزتمند ورونو د ډیرو خدا امانت آغا مهمه شعبه د ایمان د شعبونه چې موږ ته د الله نبی فرمایله ده چې اول به د معاشرین دا شعبه پورته کیږي په مخ د زمکه به امین انسان ختم نشي. تا سره وسوک مشوره کوي چې پلار ما سره لګي پیسې دي په کار روزګار ورکوم چا سره امانت کېدم دا چا سره کېدم په معاشره کې بشاز او نادر او یو څوک پیدا کیږي او لکه په پلانې علاقه پلانې کلی کې یو امین شته ده دومره به ورکشي چې چرته کلی علاقې او په یو ډیر لری علاقې پورې به یو امین وي او خلک به پیژني لکه امانت پلانې سکیدا. نور با معاشره د خیانت نړه کوي. زما خګورونو چې مونږ او تاسو دی امانتداري ته دی خپل معاشره ته سوچ وکړو نو هغه وخت را رسیدل دی چې د قیامت انتظار دی او دا د قیامت د علامه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت علامات ذکر کوي فرمایي اذا ضيعت الامانه
د قیامت به ال قائمیږي چې کله امانت ضایع صحابه کرام عرض وکړ الله رسول امانت بسنګ ضایع کیږي وی اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې کار نه اهل خلقو ته وسپارل شو نو ته پویا شبیا د قیامت انتظار کوا د کلی مشری په کلی کې نه اهل انسان ته وسپارل شو د مسجد او د مدرسې مشری او نه اهل انسان د کلی د نور امور مشری او نه اهل انسان ته وسپارل شو د ټولي صوبې مشری د ملک مشری او د سنور د امور د انتظام معاشرتي امور انتظام نه اهل خلق ته وسپارل شنو بیا د قیامت انتظار کوا زما خګورونو معاشره کې خیانتونه دومره زیات دي چې هاغه کار کې خلق امانت کوي چې په کم کار کې د خیانت وصبر نشي و یره خیانت نزان ساتم پاغي وصبر شوی نه هغه خیانت چې د په وصبريږي هغه کوي غریب د خپل معیار مطابق خیانت کوي مالدار د خپل معیار مطابق خیانت کوي غریب په دیاړي مار په خپل دیاړي کې خیانت کوي څومره کار دیاړي چې په د باندې وی هغه نه کوي نو د هغه نیک هغه سره په پیسو ورکولو کې خیانت کوي د کور بچیان د پلار سره خیانت کوي نو پلار د بچو په حقوقو کې خیانت شروع کړی دی د قوم مشر کشران د مشر سره خیانت کوي مشر د قوم د کشرانو سره خیانت شروع کړي حاکم د رعیت سره خیانت او رعیت د حاکم سره خیانت په کم خیانت چې د چا وسره سیږي هغه کوي په کم خیانت چې د چا وسره سیږي هم هغه خیانت کوي زما قدرمن او عزتمند ورونو د خلکو دا خیال دی چې دا امانت داری د یو مستحب صفت دی که چا وکړه ښه کار وکړو او که چا ونکړه نقصان نشتا داسې نه ده زما خوږو ورونو بلکې هغه انسان دین ته خطره ده هغه انسان بېدینه کېږي چې څوک د امانت خیال نه ساتي په دې بنیاد عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي لا یغرنک الصلاة الرجل وصيامه إن شاء صلى وإن شاء صام لا دين لمن لا امانة له اے زما ملګرو د چا په مونږ او روزه باندې دوکه نشي که د چا خوغی مونږ دی کوي او روزه دی نسی خو دا یو خبره واوري ګوره چې امانت پکې نه دین پکې نشتا لا دین لمن لا امانت له دغه انسان به دین دی چې د امانت خیال نه ساتي عام طور باندې زما خوګورونه عام طور خلق شکایت کوي یره د کورونو نه برکت والو ته د زندګۍ نه برکت والو ته د کار روزګار نه برکت والو ته ډېرې پیسې لاس له راځي خو برکت پکې نشته بنیادي وجه دا ده چې تا د برکت الهي نسخه عملي کړې نه ده د بې برکتۍ اسباب دې استعمال کړل ځکه برکت والو ته انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وی البيت الذي تكون فيه الخيانة لا تكون فيه البركة اذكر چې پای کې خیانت وګرا هغه کې برکت نه منګو تاسو تجربه کړې ده چې ورونه خپ مين او محبت امانت داري سره خپل کار کوي غریبان وی الله مخور کې په ژوند کې برکت واچي چې ورونه سره خیانت شروع کی الله د هغه د کور نه برکت ختم کی کار روزگار کې شریکوالان وی په اخلاص او په امانت داري باندې کار کوي لګون ته کې معمولی روزګاری الله پکې برکت واچي او چې کله خیانت شروع کی د هغه نه برکت والوزي ولی بدس نه ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الله ثالث الشریکین ما لم يخن احدهما صاحبه
الله د دوو شریک والانو دریم ملګری دی خو په دې شرط چې د یو بل سره خیانت نه کړي چې خیانت شروع کی الله رب العالمین د مال نه برکت ختم کی په خیانت راغله مال د انسان ازم کیږي نو په دې باندې یا دشمنی مسلط کیږي یا بیماری مسلط کیږي یا درمنی بل خائن مسلط کیږي تا په خیانت غټله مال ستانه په خیانت باندې والی بل ظالم درمنه مسلط شي الله وی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بلکې الله رب العالمین یو قدرتی تور باندې درمنه یو افت راولي او ډیر کرتی دسی وشي چې صرف د خیانت ګټل شي مال ختم شي ورنه ډیر کرتی دسی وشي چې خیانت څخه چې دا روغ مال امزان سره وسیږي یو انسان باندې خرازي چې هغه سر تر پایا ټول غند وي سر تر پایا په مال کې حلال نوي د الله دشمنی ته غاړه ورکړي وي هغه ته په دنیا کې د دې سزا نه ملاويږي وجزا د چې هغه ټول غند دغه صفای ناراضي الله هغه ته آخرت کې سزا ورکړي آخرت کې نور په دنیا کې په خیانت حاصل شوی مال باندې الله یو افت مسلط کوي او قدرتی تور ډیر ناشنا افتونه لکه څنګه چې یو صحیح حدیث کې د مخکنی امتونو د یو تاجر واقعا نقل ده وی په بخوا زمانه کې یو انسان او هغه وخت کې هغه قومونو باندې شراب حرام نو دی شراب په مشک اچولې دي د یو علاقې نه بل علاقې ته وړي په لاره په بحر کې کشتۍ کې سور شو چې دا مشکونه یې لکړو نیم پکې شراب دی او نیم یې اوبه پکې واچولې هم داسې طریقې سره یې دا خپل سودا خرڅ کړه چې ملاوټ یې وکړ نیم مال دی او نیم اوبه دي دی لاړ دا مال خرڅ کو مال همیانه کې دا پیسې واچولې د سپینو زرو روپۍ وي په دې کشتۍ کې د دې سره یو شادو ملګری و الله هغه شادو په د باندې مسلط کړو دا همیانه ته او تختول او د ونه سر ته وختله د دې تاجر د وسنه بهر شو دا شادو د همیانه خلق کلا وکړه یو روپۍ وبو تارتای بحر تارتای یو روپۍ د تاجر تارتای په دې وجه باندې چې نیمه پیسې د وبو وي د وبو پیسې وبو ته حواله شوې او د تاجر د سودا پیسې تاجر ته حواله شوې زما خو ګورورا دسه موایا چې خیانت مې وکړ سړی مې وو سړی مې دوکه کو سړی مې داسې کو او بس یو چالاک انسان زه یو عقلمن انسان یم زه خیار انسان یم سړی مې داسې دوکه که ځان دې دوکه که قریبه ده چې ستا حلال مال هم ورسره لاړ شي حلال یو افت باندې به دا مال لګېږي لږ انتظار کوه مګر که سر تر پایه ټول مال دې ګند وي بې آخرت ته د سزا انتظار کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانه به راشي خلق به وایي چې فلانی څومره هوښیار دی څومره عقلمند دی څومره چالاک دی وایي زما قسم وي چې د ده په زړه کې به یو ذره ایمان لري ځکه ټول ایمان به په دې خیانتونو باندې ختم کړی معاشره کې خلک داسې سړي ته هوښیار کړی چالاکه سړی تکړه سړی عقلمند سړی وایي حال دا دی چې دا بېدینه انسان دی میمون ابن مهران رحمه الله فرمایي وای درې سيزونه دي درې چې دا درې سيزونه باندې نیک ته هم ادا کېدل شي او که یو انسان فاسق فاجر دی هغې ته هم دا درې سيزونه ادا کېدل شي یو امانت دی چې چا در سره امانت کې خود که نیک انسان در سره امانت کې خودم دا به ورکې دویم وعده ده چې وعده دې د نیک انسان سره وکړم پوره کوي به او که د یو فاسق فاجر سره دې وکړم پوره کوي به حتی منګ الله د کافر سره د وعده خلافۍ نه منع کوي
الله فرمایي کنه چې کله ستاسو د یو قوم سره وعده وه او د هغې نه یېرېدلې چې موږ سره خیانت کوي نو بیا ورته اعلان وکړه چې زما ستا وعده ختمه شوه ته خیانت مه کوه واما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین د خیانتګر انسان سره د الله مینه نشته دریم دا غي نه رشتہ داری دا چې ستا رشتہ دارو او حربي کافر نو نیکو که فاسق فاجرو هغه سره به ته د رشتہ دارۍ لحاظ ساتې او رشتہ داري به پیوسته کې خو ګورنو دا دې څوک سوچ نه کوي چې زه به په مال کې خیانت ونه کم نو زما به ګټه کمه شي نه که ظاهره کې تا ته ګټه کم ښکاري برکت به پکې وغورځېږي الله به دې ملګری شي او داسې طریقې نه به ستا ترتیب برابر کې چې ستا به سوچ هم نه یو ځل عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په لار باندې روان دی یو باندې ته لاړ یو صحرا ته لاړ ګوري چې یو شپنکی دی دو ته دعوت ورکړه چې راځه مونږ سره خوراک وکړه ویل زه خو روژه یم هغه ورته ویل تعجب شپنکی په بانډه کې اوسېږي او دومره ګرمې ورځې دي او ته روژه یې وایي په دې باندې زه د هغې ورځو دپاره تیاری کوم کومو ورځو کې چې بیا عمل نه کېږي او څه ورځې وروستو را روانې دي هغې کې به انسانان د عمل ارمان کوي چې رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په هغه باندې یو امتحان کو ته ویل چې یو ګډه په من باندې را خرڅه کا من به هغه ذبح کو هغه به منګه په خکو ته هم را سره وخوري او پیسې هم درکو هغه ته ویل چې جناب زه خو د دې ګړو مالک نه یم ګړې زما نه دي د دا خستل خرڅول زما حق نه دی دا خو زما د سید او د سردار حق دی هغه ورته ویل خیر دی چې سردار دې رالی ورته ویل شر مختې خوړلې ده ستا نه څه خبرېږي هغه ورته ویل این الله اذا قلت اکلها الذئب الله بچیرته مالک خو به دوکه کمه خو زما په سر یو مالک الملوک دی هغه هر څه ویني که نه هغې نه به څنګه پټ کم عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما باندې دې خبر ډېر سخت اثر وکړو دا یې راوغوښته ورته وویل د ده نیک یې راوغوښته مالک یې راوغوښته وویله چې د دې غلام دې څه قیمت دی وایه وای زما د غلام دومره قیمت وای قیمت واخله دا غلام د الله د رضا دپاره آزاد شي بیا چې پوښتنه وکړه چې د رمې د څه قیمت دی د رمې قیمت وایه هغه ورته د رمې قیمت ویل دا د رمې قیمت او دا رمه هم ما دې ستا شپنکي ته تحفه کړه هدیه کړه خپلو شاګردانو ته یې ویله چې د الله د یرې یوه کلمې ویله دې یوې کلمې په ما دومره اثر وکړه چې دی د دنیا د غلامۍ نه خلاص کو زما امید دی چې دا کلمه به دی د جهنم د جیل نه خلاصوي داسې مه وایئ چې ما تاوان وکړه خیر شیطان درته دا خبره ډولې کوي شیطان دې د فقر نه یروي الله موږ ته دا خبره قرآن کې ذکر کړې ده الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان دې د فقر نه یروي او په دې بنیاد تا ته د بې حیایي حکم کوي چې خیر دی دا بخل وکړه او خیانت وکړه دوکه وکړه مال به دې ډېر شي نه ډېرېږي نه بلکې کمیږي دغه وجه ده چې موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم د مخکنو امتونو د امانتدارۍ یو مثال ذکر کوي وایي په پخوا زمانه کې یو انسان په بل انسان باندې ځمکه خرڅه کړه چې کله ځمکه خرڅه کړه هغه چې ځمکه کرله ریبله څه وخت پس په هغې کې یوه خزانه راوخته منګې راوخته چې هغه د سرو زرو سپینو زرو نه ډک دې سړي دا خزانه راواخیستله
د زمکه مالک له ورکړه او ته ویل چې ما ستانه زمکه اخسته ده په دې زمکه کې خزانه را وختله ما خو ستانه خزانه نه اخسته ده دی واخلا هغه ته ویل چې وروره دا پکې ما نه ده کې خودلې ما ته ما زمکه در خرڅ کړې ده چې سپکې ټول می در خرڅ کړې دي هغه جګړه خپل مابین کې جګړه جوړه شو جګړه په دې د یو وای چې دا مال تواله او بل وای ته والا سبحان الله دا کوم یو خزانه را خطلې وې نو ما شومان ته به ویلې وې بار چرته حلونه وای غواره د سن سره په به داو کوي دا خدای غنه د ما خو زما کدا شل باندې بمزان ته غتلې چې دا زما کیږي او د شل مليانو نو بم فتوی را خسلې چې خزانه زما کیږي او کاغه سره خبر شوی چې زما په زمکه کې خزانه ده هغه به دا د دروغ قسمونه کول او د دروغ گواهان به برابرول چې دا پکې ما کې خدای د زمانه یا را شوی ده جګړه یو حاکم ته وړله حاکم یو سړی مقرر کړ چې زمون تر مابین جرګه وکا هغه ته پوسوکو ول تاسو غلام او وینځشتانو دی یو ویل چې زما یو غلام دی او دی بل ویل چې زما یو وینځه ده و دغه وینځه دی غلام لپاره نکاح ور کوي او د واده خرچه د دې خزانه نه پوره کوي تاسو بدوانه د خزانه نه پاتې شي د دې الک او جنې به واده وشي او دغه خرچه به پاره باندې وشي سبحان الله دسه د امانتداري زندگی چې مونږ او تاسو په خپل معاشره کې قائم کو یقیني وکړي چې د الله سره خزانه ختم نه دي د الله خزانه ډکې دي خو نقصان په مونږ کې دي چې د خیانت په تور باندې مونږ دا ټوله خزانه والدي او د خیانت په ورم سي زری دي ورنه د الله رب العالمین سره خزانه ډېر زیات دي زما خوګو ورونو خاص امانتداري غوړه یوازې د پیسو نه ده عامه معاشره کې د پیسو امانت دغه خیال څوک نه ساتي دسه د خبرې هم امانت ده د الله نبی فرمایي چې یو سړی خبره مجلس کې کوله او هغه شاته چرته وګتل مطلب چې بل څوک خونشته دا خبره دی ته کومه نو دا غره پتا امانت دې کدا دې چاته وکړه خیانت دې وکړه اوس خو د خبرې امانت د څوک بالکل امانت نه وای که یو چاته خبره کوي دا امانت دې غره چاته ونه کی هغه گویا کې پزړه کې وای چې ته بیغه مشتی صرف ماته وکړه ټول ته خلاص شه دسه په مشوره کې امانت دې الله نبی فرمایي المستشار مؤتمن چې وسړی رااله تاسو مشوره کوله چې پلانې روزګار شروع کوم څنګه وکم پس طریقې شروع کوم پلانې سره روزګار شروع کوم څنګه وکم پلانې سره رشتہ داری کوم څنګه وکم ستا زړه کې یو تا ته حق یو ښکار کېدله او مشوره دې بل ورکړه تا خیانت وکړه دی وجه نه په باب د مشوره کې غیبت یو کبیره ګناه ده حرام ده خو په باب د مشوره کې چې مسلمان ته ضرر رسیږي چې چا د مشوره وغوښتله الله تعالی صفا وینا حکم کوي ولو که د مسلمان غیبت هم پکې رااله یو سړی تا سره معامله کوي تا نه چا بل سره معامله کوي تا نه پوښتنه وکړه چې دا سړی څنګه دی تا ته خپته ده چې سړی ټیک نه دی ته اوس دی وخت کې بزرګي مکو چې بهترین انسان دی چې غیبت مې ونشي سید جبه خو دې د غیبت نه محفوظ کړه خپل ته د مسلمان بیړه تبا کړه ورته وای صفا غنکب دې ځان ته ساته پدې الله تعالی نه رانی سي وجدا دا چې تا د مسلمان خیر خواهی وکړه او زمونږ دین د خیر خواهی دین دی زما قدرمن او عزتمن ورونو کچرته منګه او تاسو په خپل ژوندۍ کې د امانتداري خیال او ساتو الله رب العالمین با زمونږ په معاشره باندې رحمتونه او برکتونه نازل کړي او ګمنګ او تاسو خیانت وکزما خوګورنو د ژوندۍ نه د معاشرې نه با هغه برکتونه والوزي لکه څنګه چې الوتری دي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له د ایمان په شعبو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د قران او سنت اوریدونکو او د هغه ذکرونکو او پاغه سي عمل کوونکو جوړ کړي
الله دې علم نافع او د عمل صالح توفیق راکړي او رب العالمین استاد کتاب او استاد نبی د سنت او صحیح خدمتګاران هم جوړ کړي او هر قدم قدم په اخلاص بنا کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما قدرمن او عزتمند ورونو، زمونږ استاسو دین د خیرخواهی دین دی. د ټولو مؤمنانو د پاره به خیرخواه اوسیږو. هغه بندگانو له ملائکه ډېرې خیرخواه دي څوک چې د مسلمان د پاره خیرخواه اوسیږي. دی وجنه موږ او تاسو ته د الله د نبی وینا ده چې څوک یو مسلمان ته دعا وکړي دعا نو ملائکه په الله مقرر کړي پوښیشه او هغه ملائکه د دین سان د پاره دعا کوي چې آمین ولک بالمثل. یا الله د دې انسان دا دعا قبول کړي او دی له هم دومره ورکړي. په خپل دعاګانو کې مسلمانانو ته دعاګانې کوي ځکه زمونږ ډیر د خیر خواهی دین دی. ټولو مسلمانانو ته او خاص کر چې چا تاسو ته ویل چې زما پتا دا امانت دی چې ما ته به دعا وکړي نو هغې ته هم دعاګانې کوي لکه دا پرچه هم